رسول الله صلی الله علیه وسلم به د زړه د خفګان لپاره هر ورځ دعاګانې کولای، د زړه د تنګۍ لپاره چې زړه می تنګ نسی. یو ورځ یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی، هغه ډیر زیات پریشان و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل او ورته فرمایل آیا غواړې چې یو داسې دعا درته وښیم چې زړه دې خوشاله سي او د زړه نه د خفګان لرې سي او خوشاله سي؟ هغه ورته وویل نه یا رسول الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا کلمه ورته وښودله چې دې کلمې ویلو سره هیڅکله به ته خفه نسې بیا او تا زړه کې به خفګان رانسي. نو دغه یو پیغام دی، حدیث مبارک دی، د حدیث دعا ده، تاسې ویاده کوئ او مخ ته ضرور د ثواب په خاطر باندې سره شیر کوئ. هغه دعا داسې ده: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دا یو داسې دعا ده چې تاسو ته به څوک ونه شي چې هر څومره سفر پسې وکړي، ډاکټر ته ولاړ سي، هسپتال ته ولاړ سي، د زړه د درد دوا په دې دعا کې پرته ده. که چیرې دا دعا تا د خپل ژوند حصه جوړه کړله نو ان شاء الله العزیز ته به په زړه کې هر وخت خوشحالي ووینې او غم به ونه وینې.